احترام مراتب عمل ټولو په حق کې چې راټکې سره خلاص کړو نېکمرغه دې د هېواد خپل واقع باطرف لور تشریف او ودان کو د جوړ مخکې کې تشریف وړاندې د ګلاب په اړه چې افغانستان غواړو د اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم مقام او د ملي دفاع وزارت د مشرتابه لپاره خپل د احترام مراتب ترسره کوي. درنو حاضرینو، عربي ښوونځي د نمونې کنډک د افغانانو هغه تنکي ځوانان دي چې نن ورځ د نظامي ښوونې او روزنې او د خپل هېواد د ساتنې لپاره په حربي ښوونځي کې خپلې زده کړې ترسره کوي. درنو حاضرینو، دا دی اوس د افغانستان د اسلامي امارت د اردو د افسرانو د عالي کورس تکړه ځوانان د لوج د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او خپل نظامي دفاع وزارت د مشرتابه لپاره تقدیموي. د افسرانو د اسلامي اردو د افسرانو عالي کورس هغه مؤسسه ده چې د لوړو نظامي او مسلکي پوهې لپاره افسران سرښوونه او روزنه لاندې نیسي. دا د اوس د افسرانو د عالي کورس تکړه افسران د لوج د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او دا د اوس د افغانستان د اسلامي اردو د حربي پوهنتون د لومړي کنډک ځوان تکړه شاګردان د لوج د مخې د رارسېدلو په حالت کې دي. اسلامي اردو د حربي پوهنتون د لومړي کنډک ځوان محصلین د لوج د مخې د تېرېدو په حالت حاضرینو. دا دی د هوایي او هوایي مدافعې د پوهنتون د دویم کنډک ځوان محصلین د لوج د مخې د هوایي مدافعې د دویم کنډک ځوانو شاګردانو ستړي مسئ محترم مقام او د ملي دفاع د وزارت د مشرتابه لپاره خپل د احترام مراتب ترسره کوي. د هوایي او هوایي مدافعې د پوهنتون د درېیم کنډک تکړه شاګردانو ستړي مسئ درنو حاضرینو، معصومي څخه د قیادت صلاح مهمات د ادار معتدار وسایطو او مخابرې او د ځمکني قوتونو د ښوونې او روزنې هلې ځلې نیمګړتیاوې چې را پیدا کېږي هغه له منځه وړي. د تخنیک اکاډمي هغه نظامي عالي مؤسسه ده چې ځوان افسران په هغې کې په تخنیکي امورو کې روزي منتخبوي. دا دی د افغانستان د اسلامي اردو د تخنیک د اکاډمۍ د لومړي کنډک ځوان او تکړه محصلین د لوج د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او د استقلال د بیرته اخیستلو د ښوونې او روزنې یو لوی مرکز دی چې په دې اکاډمۍ کې د هېواد ننګیالي پولیس د وطن دوستۍ په لوړه روحیه تر ښوونې او روزنې لاندې نیول کېږي. کورنۍ چارو د وزارت د پولیسو د اکاډمۍ د لومړي کنډک ځوان افسران د لوج د مخې د تېرېدلو په حالت کې دي او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او د استقلال د بیرته اخیستلو د 82مې کلیزې په مناسبت د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا دا دی د لوج د مخې د رارسېدلو په حالت کې دي. د افغانستان د اسلامي اردو د پولیسو د اکاډمۍ د دویم محترمو هېوادوالو، حربي ښوونځی د افغانستان د اسلامي اردو بنسټیزه څانګو ده چې زموږ د ګران هېواد تنکي ځوانان په لوړه نظامي روحیه د هېواد د ساتنې په د عالي مؤسسې د لومړي کنډک تنکي ځوانان د لوج د مخې د تېرېدو په حالت کې دي. ځوان او ننګیالي ځوانان سرښوونه او روزنه لاندې نیسي. دا دی د افغانستان د اسلامي اردو د حربي ښوونځي د دویم کنډک د درېیم کنډک ځوان او تنکي محصلین د لوج د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او استقلال حرکات محترمو هېوادوالو ته څرګندوي او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او استقلال د بیرته اخیستلو د اردو د طبي علومو د اکاډمۍ د دویم کنډک ځوان شاګردان هغه د لوج د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او د افغانستان د اسلامي هېواد د مرکزي تعلیمي د لومړي کنډک ځوان
هېواد قهرمانه ستاسو په مخ کې موږ د محترم ورور فقیر محمد درویش څخه هیله لرو چې د سټیج مخې ته تشریف راوړي او خپله تاریخي او جهادي ترانه درنو هېوادوالو له خاموشۍ نه مې رقیبه نوره ګټه مه اخله له خاموشۍ بسم الله الرحمن چې فاتح د هر میدان هغه زیم کارنامو باندې ګواني تاریخونه چې تاریخ قهرمان وي هغه زیم وطن قربان وي هغه زیم آزادی مترسوار دے مزملا چپ حق لا روان هغا شرمونو شرمولی دے هر دا وقت آغت مو پو شرمونو شرمولی دے هر دا وقت آغت مو پو شرمونو شرمولی دے زکانو پکلکاز مو حمد زمون زکانو پکلکاز مو حمد زمون هر تاریخ گوادا گران افغانستان زمان هر تاریخ سخوال سنگرد مسلمانوی تل دیئے न خدمت روڑا می کڑی دی خپل غیور ملت می لنکونو دی په خطا کی را پات دا همت می هنر نکانی نقش دا یادگار دا عظمت می دا سیازر گئی بلزان تاویگی دلتا افشارونو کی افشرم بیٹی نغمی خواهیگی دلتا دبوڑی جالیل پر خورن برن خوریگی دلتا نربر پکیسی دنا پمستی بہیگی دلتا یا شمال دسپینو اورو پغرمو لگیگی دلتا دغه خاوره دی بګران افغانستان الوداع لري تاسو پیدا افغان افغانستان الوداع لري تاسو پیدا افغان افغانستان دلته شهید قومونو ولسونو د بدی په څیر کلاوي د برجونو بیرغونو د تیر بزم صافه مخې ته ورکړي د پزړه کې ایمان دی او په مټو کې زور دی نن د جبر ټغر ټول دی او د امن و در خور دی فتح قهرمان افغانستان زمون ځان افغانستان زمون ګران افغانستان الوداع لري د افغان افغانستان الوداع لري تاسو پیدا افغان رفیقا رفیقا بیرغا د افغان څرنګه چې د افغانستان د اسلامي امارت د اردو د قطاعتو د طالبانو محترمو میکانیزه غونډ د لوج د مخې د تېرېدو په حالت کې دی او جزو تعامونه د لوج د مخې د حرکت په حالت کې دي او اوس د زغروال قوتونو د ماربیانو نمایشي کنډک دا د لوج د مخې د تېرېدو په حالت کې دی او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ د مخې د تېرېدو په حالت کې ده د شلکا بطریه ده شلکا یوه عصري زغرواله داتې هوا واسطه ده چې هغه په داتې هوا او رادار باندې مسلح ده د دښمن د تیارو حملې دفاع کوي او ځمکني قوتونه د هغې په مقابل کې حمایه کېږي دا دی اوس د شلکا بطریه ترسره کوي نیکو رسم و نیکو آیین باشند همه با همت و با عزم و تدبیر همه مردان نام و ننگ و شمشیر وطن تاریخ گوید به هر وقت هر گروه که روز پرنګ ماتې خوړلي زما وطن کې د عبرت درس مې ورکړی تاریخو کې د غلیل کتب او ټانګ زما باک نشته د
غریم په توبه او تان زما باک نشته مزمل یم لوی شوی ترو اورو کې ډېرو محترمو ماربی ماشین هغه زغراواله واسطه ده چې د خپل مدعي رسېدو په حالت کې دی چې خپل د احترام مراتب د تعمیره په اته ویشت د زمري مو کړه حاصله خپلواکي محترمو او درنو هېوادوالو اسلامي قانون هغه قانون دی چې په ټولو قوانینو کې حاکم ملی کشور میں دوستان اے دویس بڑا تیختنانو آزادیمو مبارک شد اے دویس بڑا تیختنانو آزادیمو مبارک شد اے مومن نازم بر قامت خندیده ویران تو نازم فخرم و نیاکان نکونام عدلندی نیولی پانگ او ځمکني قوتونه همیشه یو او بل حمایتوي دقیق او سریع انداز په واسطه د دشمن مستجمع هدفونه زغروال وسایط او سلاګانې او محاربوي احضارات له منځه راوړي دا د اوس د افغانستان د اسلامي اردو د زغروال قوتونو د زورېدارو کنډک د لوژ د مخې د تېرېدو په حالت کې دی او د افغانستان د اسلامي هېواد د آزاد جلخانو دروازې ولړزېدې د زور او ظلم زندانونه مات شول منصوبین اردوی اسلامی امارت اسلامی افغانستان بیرق آزادی که با خون نیاکانتان رنگین شده است تا ابد آن را برافراشته نگه دارید د لوژ د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او استقلال د بیرته اخیستلو د دوه اتمې کلیزې په ویاړ د افغانستان د دشمن ځمکني هدفونه په دفاعي تأسیسات دیپوګان او د دشمن د جبهې شاته او د مدافعې په عمق کې له منځه وړي او ځمکني پیاده قواوې د سریع تعرض او دشمن د مدافعې په حالت کې د اشغال لپاره دغه قومي هویت حق شامله ده او د خپلو سپېڅلو شهیدانو د وینو درناوی باید وکړو چې زموږ خپلواک ژوند او د اسلامي حاکمیت ټینګښت د هغوی د ځان تېرېدنې او د سپېڅلو وینو سوغات دی د امبسیا کنډک تاسو په حضور کې د لوژ د مخې د تېرېدو په حالت کې دی چې د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او استقلال د بیرته اخیستلو د دوه اتمې او دغه سره لکه د ګلۍ او باران په شکل د دشمن په مستجمع قوتونو او تأسیساتو دیپوګانو باندې اور لګوي او د زیات سرعت او دقیق انداز په واسطه ځمکني پیاده اطاعتو ته امکان ورکوي چې خپل ورسپارل شوي وظیفه په خپل معین وخت کې ترسره اجرا کړي د افغانستان د اسلامي اردو د هوایي مدافعې قوتونه اساسي د هوایي مدافعې د قوتونو اساسي ساتي ځینو حاضرینو د اوس د پیچوره بطریا د لوژ د مخې د تېرېدو په حالت کې ده چې د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او استقلال د بیرته اخیستلو د دوه اتمې کلیزې په ویاړ د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم مقام خپل د احترام مراتب تقدیموي منصوبین اردوی امارت اسلامی افغانستان شما او استقلال دست بگیرید افغانستان